ننګرهار زندانونو چارو سمون رصد کې د الصارم فرهنګي ادارې له لوري زندانیانو ته د فکري رغښت تر عنوان لاندې یو ورځنی فکري سیمینار وړاندې شو. د ننګرهار زندانونو چارو سمون رئیس د زندانیانو فکري رغونې برخه کې دا ډول سیمینارونه ګټور یاد کړل چې په خبره دا ډول پروګرامونه کولی شي د زندانیانو د ژوند اړخ مثبت لوري ته واړوي. د ننګرهار زندان ریاست د محبسینو لپاره د زندانیانو ورونو لپاره د فکري رغښت تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار په پام کې نیول شوی چې نن ترسره سه او الحمدلله په سلګونو زندانیانو ورونو په دغه سیمینار کې شرکت کړی و چې ډېر مفید و د زندانیانو لپاره همدغه سیمینار او آینده کې پلان شته چې نور دغه ډول سیمینارونه په لاره واچو او ترسره شي. دلته د سیمینار په مهال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ځوانانو چارو امیر وویل په راتلونکي کې به زندانیانو ته په بېلابېلو برخو کې ورته سیمینارونه او برنامې جوړې شي. راتلونکي کې انشاءالله موږ پلان لرو د الصارم فکري او فرهنګي ادارې په سربګړه باندې د اطلاعات کلتور ریاست تر چتر لاندې دغسې برنامې ترتیب کړو تر څو د زندانیانو فکري برخه کې د دوی فکر جوړونه وشي او دوی ته کوشش مو دا دی چې د زندان سربګړه باندې د حرفوي زده کړو ترتیب هم انشاءالله ورته برابر کړو په وخت سره. یو تن زنداني چې ننګرهار مرکزي زندان کې د بند شپې ورځې تېروي په جوړ شوي سیمینار خوښ دی چې په خبره دا ډول سیمینارونه به د زندانیانو مثبت فکر جوړونه کې ګټور تمام شي. او د نننی کوم پروګرام چې جوړ شوی په مابس کې ډېر ګټور د بندیانو دپاره ځکه دا د مثبت ذهن سازۍ دپاره ډېر ښه دی. هغه کوم منفي افکار چې دي کوم غلط افکار چې دي هغه د بندیانو ذهن نه لرې کوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم ننګرهار زندانونو چارو سمون رصد له لوري د زندانیانو د تفریح ذهني سکون او اصلاح په موخه بېلابېلې برنامې جوړې شوي دي.